WH questions are those questions which cannot be answered by yes or no. They require more details. The WH questions لپاره مو یو جنرال یا عمومي structure لرو چې هغه عبارت له WH words. ستاسو کورنۍ دنده به دا وي چې د درې WH word یا کلمات لپاره په کومنټ برخه کې سوالونه وپوښتئ او سوالونه ورته جوړ کړئ. Hello everyone, I hope you're all doing well. Welcome to our new lesson. Our today's lesson is about WH questions. سلامونه قدرمنو دوستانو په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. زموږ نوی درس ته راغلاست. زموږ نوی درس د WH questions یا د معلوماتي پوښتنو په هکله دی. دا چې په انګلیسي ژبه کې WH questions څه شی دي، ترڅنګ یې څه وخت کولی شو موږ WH questions وپوښتو. په انګلیسي ژبه کې څو WH questions word یا کلمې شتون لري. نو د درس تر وروستیو پورې له موږ سره پاتې شئ ترڅو د WH questions په هکله باندې کامل معلومات ترلاسه کړئ. د درس د لاښې توضیح لپاره راځئ چې تختې ته مراجعه وکړو. دوستانو په لومړیو کې راځو چې WH questions در وپېژنم. دا چې معلوماتي پوښتنې څه معنا یا په انګلیسي ژبه کې what are the WH questions. WH questions are those questions which cannot be answered by yes or no. They require more details. WH questions په انګلیسي ژبه کې هغه کلمو یا هغه سوالونو ته ویل کېږي چې هغه په یس یا نو باندې هغې ته ځواب نشو ورکولی، په هو یا نه باندې هغې ته ځواب نشو ورکولی، یعنې هغه زیات معلوماتو ته اړتیا لري. د مثال په ډول له ما څخه یو څوک پوښتنه کوي چې are you a teacher؟ are you a teacher؟ آیا ته استاد یې؟ زه په یس نو باندې ځواب ورکوم yes or no. yes I am a teacher. no I am not. او د دې ترڅنګ که بل څوک پوښتنه وکړي چې where do you live؟ زه به ورته وایم چې I am living in Kabul. زه په کابل کې ژوند کوم. زه په کابل کې ژوند کوم دا په خپله یو معلومات شو، یعنې په یس نو باندې ځواب ورنه کړل شو. په انګلیسي ژبه کې په ټوله کې 9 دانې WH کلمات یا WH words شتون لري چې په هغې باندې موږ کولی شو WH پوښتنې وپوښتو. هغه عبارت له what, where, how, why, when, whom, who او whose څخه دي. راځو د WH questions لپاره مو یو جنرال یا عمومي structure لرو چې هغه عبارت له WH words plus auxiliary verb plus subject plus main verb plus complement plus question marks. په دغه structure چې دی په عمومي توګه دغه ټولو WH questions لپاره دی. نو په دې structure کې موږ کولی شو چې د auxiliary verb او د main verb په واسطه باندې د سوال زمانه یا د سوال وخت ته تغییر ورکړي. مثال په ډول په لومړي مثال کې چې دی what do you want from me؟ ته له ما څخه څه غواړې؟ دلته چې دی simple present tense استفاده شوی. اما په دویم کې چېرته وګورو where are they living؟ دوی چیرته ژوند کوي؟ دلته present continuous tense استفاده شوی دی. auxiliary verb are دی او ترڅنګ main verb ing اخیسته ده. نو دا څنګه ده؟ د auxiliary verb او د main verb په واسطه باندې کولی شو چې د زمانې فارم ته تغییر ورکړو. په بل مثال کې ګورو how did you understand؟ ته څنګه پوه شوې؟ یعنې څنګه how چې دی د څنګه لپاره استفاده کېږي. دلته باید دغه د څنګه ماهیت ته مو توضیح ورکړو چې ته څنګه پوه شوې. why does she call me؟ دا ولې ما ته زنګ کوي؟ why معمولا د ولې د ځواب لپاره استفاده کوي. why does she call me؟ دا ولې ما ته زنګ کوي. بل when have they left the country؟ دوی کله هیواد پرېښود. when چې دی معمولا د وخت د پوښتنې لپاره استفاده کیږي. کله چې موږ وغواړو چې د وخت په هکله باندې پوښتنه وکړو د when د WH word څخه استفاده کوو. په بل مثال کې دوستانو موږ ګورو چې whom had she lived with؟ دې له چا سره ژوند کوه. دلته whom او who دواړه د اشخاص لپاره استفاده کیږي. تفاوت یې دا دی چې هم د هغه چا لپاره استفاده کیږي چې هغه object person وي، یعنی هغه یو عمل په ترسره شي یا د عمل څخه متاثره شي. اما هو چې دی د هغه person یا هغه شخص دی چې هغه د عمل ترسره کوي یا doer of an action دی. بل مثال کې موږ ګورو دوستانو who are you talking to؟ ته له چا سره خبرې کوې؟ دلته هغه څوک پرسن چې دی هغه نامعلوم دی. د هغې په هکله د پوښتنې لپاره موږ باید د هو د WH څخه د WH word څخه استفاده وکړو. په وروستیو کې موږ وایو چې what can I call you؟ what can I call you؟ زه تا ته څه غږ کولی شم یا زه تا په کوم نوم یادولی شم.
نو په ټوله کې دوستانو په ننني درس کې موږ د دبلیو ایچ کوېشنز په هکله باندې معلومات ترلاسه کړل دا چې په ټوله کې دبلیو ایچ کوېشنز څه شی دي هغه سوالونه دي چې هغې ته په یس او نو په هو یا نه باندې ځواب نشو ورکولی او په انګلیسي ژبه کې 9 دبلیو ایچ ورډ شتون لري چې عبارت دي له what, where, how, why, when, whom, who او whose څخه ترڅنګ د دوی لپاره یو جنرال یا عمومي سټرکچر شتون لري چې په دغه سټرکچر کې موږ کولی شو د دبلیو ایچ کوېشنز سوالونه جوړ کړو نو دوستانو دغه اوس موږ د نن ورځې درس په دې هیله چې له درس څخه مو ډېر څه زده کړی او اوس وکولی چې په خپله باندې دبلیو ایچ کوېشنز یا معلوماتي پوښتنې ترتیب کړلی شئ او همدارنګه ځواب ورکړلی شئ ستاسو کورنۍ دنده به دا وي چې د دریو دبلیو ایچ ورډ یا کلماتو لپاره په کومنټ برخه کې سوالونه وپوښتئ او سوالونه ورته جوړ کړئ نو که مو ویډیو خوښه شوی وي ویډیو در سره لایک او خپل دوستانو سره شیر کړئ همدارنګه زموږ د درسي ویډیوګانو په هکله خپل نظریات د کومنټ په برخه کې له موږ سره شریک کړئ ترڅنګ د نورو ورته درسي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو هره نوې ویډیو چې موږ دلته راپورته کوو تر تاسو پورې په وخت ورسیږي او تاسو وکولی شئ په کم وخت کم امکاناتو او ښه کیفیت سره له موږ سره یو ځای په ګډه انګلیسي زده کړئ مننه